مارک میلی وایي که افغانستان کې ترهګر ډلې راپورته شي موږ به اقدام وکړو. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. په مو کړی تازه خو ډېر مهم خبر ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي که په افغانستان کې ترهګر ډلې راپورته شي امریکایي ځواکونه به یې پر وړاندې اقدام وکړي. نوموړي چې د امریکا سنا جرګې ته خبرې کولې وویل چې د داعش په ګډون ترهګر ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیمولو هڅه کوي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. دغه امریکایي جنرال تر دې مخکې ویلي و چې دغې ډلې به په راتلونکو 2-3 کلونو کې د امریکا خاورې ته ګواښ پېښ کړي. هغه زیاته کړه ترهګرو ډلو تر اوسه د امریکا خاورې ته کوم ګواښ نه دی متوجه کړی، خو نوموړی وایي دوی یې له نږدې څاري. تر دې مخکې د افغانستان سرپرست حکومت ویلي و چې داعش په فزیکي یا عامه توګه په افغانستان کې هیڅ ځای شتون نه لري. د اسلامي امارات مرستیال ویان د انعام الله سمنګرني په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې داعش یوه پدیده ده چې پخوا په افغانستان کې یو ستر ګواښ بلل کېده، خو اوس د هیواد په هر ځای کې فزیکي یا عام حضور نه لري. درنو دوستانو، له پاملرنې مو مننه.